که زموږ دا مسله حل شي او ستا په لاس باندې حل شي منسټر صاحب، نو څنګه چې په تاریخ کې هر یو کس دلته راپرسي او د کمیونسټ پارټۍ د مشرانو نومونه اخلي، نو په دې تاریخ کې بیا سبا تاسو ته لګیا دی، دا مشران به لګیا دی، موږ به لګیا دی چې د کومه مسله د دې نه خون خرابول جوړېدای شي، هر څه ته جوړېدای شي. الله دې وخت نه راولي. په تاسو وکړه موږ ته کړه موږ زیات نه زیات نه ذکر کړو، موږ احتجاج کړو، موږ ورور کړو، موږ چا د سپکې خبرې نه دي کړې، چا ته موږ انسان نه دي کړي، الټه به موږ باندې خیر خیر ډاکټر صاحب سره موږ باندې کې نه شو، زموږ په میټینګ کې به کسانو ته ټلیفون راته دمګیانې نه کېدی، خو موږ خو بیا هم د تشدد کار نه دی اختیار کړی. نو زما ورو بحیثیت د قومي سرمایې ممبر دا زما فرض دی چې زه به اواز هم اوچتوم، زه به عملي کارونه کوم، زه به خبره ځای ته هم رسوم، زه به منسټر صاحب بار بار تضمینوم، زه به انشاءالله تعالی چې د منسټر صاحب سره ټک بیښتو په راروانه هفته کې به د وزیران صاحب سره ملاقات کوو او زما یقین دی په الله باندې، الله به یې کېږي او انشاءالله منسټر صاحب به دې ځای جوړېږي او دا مسله به زموږ جلدي کې ډېر زیات